زلمی راوه زمي راوه ها ټول مړه شول درویشه اوس دا خلک به ما وژني ښه ما به وژني بچې دا خلک وګوره وګوره را روان دي دا به اوس ما نیسي ما به وژني بچې ما به وژني ما به وژني زما درویش څه شو زما درویش دې لیدلی دی بابا دا خو بابا خان دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د مردان ټلویزیون کتونکو یو ځل بیا په پروګرام مشالونو کې تاسو ته وایو هرکلی او نن په نوښار کې پیراډایز سټي کې موږ موجود یو چې ډېر ښایسته لوکیشن هم دی او د یو ډېر ښایسته اداکار سره ناست یو چې زموږ په خپله باندې هم ډېر زیات ارمان و چې له دوی سره کینو له دوی سره خبرې اترې وکړو خو نصیب لا نه و شوی ډېره وخت په منځ کې تېر شو خو ستاسو هغه ارمان هم نن پوره شو او زما هم نن ارمان پوره شو او نن د هغه اداکار سره ناست یو د چا په تمه چې موږ یوه هفته تېروله د پی ټي وي چې به موږ ورته په هفتو انتظار کو زه خبره کوم د بابا خان څوک د خان بابا په نوم پېژني څوک د خان دادا څوک بابا خان نو ستاسو وخت نه اخلم او راځم ستاسو دغه مېلمه سره مخامختیا کوم بابا خان په پروګرام مشالونو کې تاسو هرکلی وایم ستړي مه شئ ډېره مننه عرفان خان ډېره مننه او زه په ځاني ډېر خوشحاله شوم چې مشالونو پروګرام کې تاسو کړاو مو کو نن دومره لرې رالی خو خیر دا یو د لک خبره ده چې نن مونږ میلاو شو او زما په خیال چې دا پروګرام به انشاءالله ویورز ګوري او دی به ډېر انجوای کړي او دا یو ډېره ښه خبره ده ډېر خوشحاله یم په دې باندې چې زمونږ په حوالې سره د مشرانو د آرټسټان چې دي دا ټول څومره چې دي زما ملګري د دې چې هر وخت د انټرویوز راځي د دې تعارف راځي نو په هغې باندې مونږ فخر کوو ځکه چې اوس هغه ټایم خو ختم دی که نه پخوانی لکه پخوا به مونږ تاسو به ناست وئ ټي وي ته زمونږ ډرامې به مو کتلې او د ټلویزیون په مونږ آباد و لیکن اوس چونکې سوشل میډیا راله او دا شی چینج شو خو اني هاو مونږ هماغه شی ستاسو دپاره چې څه انټرویوز یې هغه مونږ تاسو ته بیان درکوو انشاءالله مننه جي د ټولو نه لومړنی خو ته ووایې چې بابا خان خپل نوم هم د خپلو مینوالو کتونکو ته وښایې او بابا خان په کوم ځای کې پیدا شو کله پیدا شو او زموږ زیاتره اداکاران داسې هم شته چې هغوی خپل عمرونه پټوي لکه دا یو متل ډېر مشهور دی چې زنانه خپل عمر نښي سړي تنخواګان نه وي خو زموږ اداکارو کوم داسې زیات شته چې هغوی خپل عمرونه پټوي نو بابا خان کله پیدا شو کوم ځای کې پیدا شو تعلیم یې څونه وکړو او کم ځای کې تعلیم وکړو ډېر ښه سوال دی وکړو عرفان خان خبره داسې ده چې دا شوبیز دې ته زما څه خیال نه و هغه ټایم ټلویزیون نه و بل شی نه و زما پیدایش چې دی هغه د چترال دی 1940 او بهرحال دا د هر سړي یو ځان ته خیال چې کوي دا یو فرض هم دی چې تاسو به خپله باډي خپل فزیکلی چې کوم ستاسو سلسله د هغې خیال به ساتئ مونږ په دې 85 سال عمر به شروع شي انشاءالله باذن الله ماشاءالله نو دې کې مونږ خپل ځان ډېر په حفاظت ساتلی دی او دا د الله تعالی یو ډېر لوی کرم او ډېر لوی رحم دی مونږ باندې چې مونږ په خپلو خپو اوس هم ګرځو روان یو اوس هم زما ډرامې دي په غرونو کې هم کار کوو په طوفان کې هم کار کوو په باران کې هم کار کوو چې هر یو کرکټر دی زه چې ټلویزیون ته رالم زه ایز ا ویلن راغلی یم په 92 کې زمونږ یو ډرامه و بارش کې بعد دا د کویټې نه آن ایر شوه او ما خدای شته چې ما خو دې ته خیال هم نه و ما چېرته ډرامې کړي هم نه وي او زه اتفاقا ټي وي ته لاړم ما ته یو څه ډي وي پکار و د چا هغې په سلسله کې نو ما ته زما زوی وی بابا ته ټي وي ته نه شې تللی ما ولې بچې ویل ته خو سکوډي دا او دا دي او هغه دي نو ما یار خبره اوره بچیا زه چې لاړ شم ټي وي ته ما ته به څوک دیکې راکوي ما به څوک دغه کوي دیکې راکوي چې وځه بار داسې نه ده که ته یارېږې نو مال ته پرېږده سکوټي پوه شه او زه پوه شه خو خیر بهرحال اني هاو مونږ رالو هلته کې او واقعي چې ګیټ ته څنګه رالم کویټه سټیشن ګورم هغه داسې بلو وردو کې خلک او ټوپۍ او ګن او ورسه
نه پرېښومه دننه. ما یار ما ته لږ اجازت راکړئ، څوک دی سکورټي افیسر څوک دی؟ هغه وایي چې هغه دی. نو هغه ته ما داسې وکړه، نو هغه کم راشه. چې لاړم نو ما ته وایي چې کوم ځای نه رالې؟ ما وایي زه خو پاکستان نه بهر وم او اوس رالم، دلته کې ټي وي کې څه کار دی، یو ټي وي دا ویډیو په کار دی، د دغه اډیو بینجو والا، او هغه چا فرمایش کړی دی، نو هغه چاته استومه. نو د هغې په سلسله کې وایي چې تاسو خو ډېر وختي رالی، پروډیوسر صاحبان چې دی د ټلویزیون هغه 11 بجو نه مخکې نه راځي. ما یار دا څنګه ټي وي ده، څنګه نوکري ده، څنګه سرکاري اداره ده؟ خو نه هو دا دغه خپل مسله ده. ما نو بیا وایي اوس سر دا د 10-20 وي. نو ما زه به بهر چېرته چکر ولګوم او بیا به راشم 11 بجې به راشم 11:30 راشم. چې داسې وکړه سر 1 منټ هغه د سجاد صاحب راغی. سجاد صاحب بیا اوس نن سبا اسلام آباد کې دی، الله دې ژوند ورکړي. هغه چې رالو نو هغه تپوس وکړو مانه چې څه چل دی دا دی هغه دی. خیر غاړه غټۍ شو را سره او راځه آفیس ته بوتلم. فرست فلور باندې آفیس و، کېناستو چای مې رالی. نو خدای خبر چې دې سړي څه آیډیا ده. هر ډایرکټر په یو انسان چې هغه ته مخامخ ودرېږي نو هغه کې څه ورته خامخا څه نه څه خو پوهېږي چې ده کې څه ګډ شته. نو ما کې څه لیدلي آی ډونټ نو. ناست یم چای مې وڅښو، نو په دې کې جمال شاه صاحب زموږ سینیر ایکټر ډایرکټر لیکوال دی راننوتو. السلام علیکم جی. وعلیکم سلام. ملاو شو، کېناستو. نو اردو کې خبرې را سره شروع کړې. نو ما ته وایي تاسو د کوم ځای که نه، کہاں کے ہیں آپ؟ ما جی میں نوشہرے کا ہوں. پښتون یې؟ ما یار پښتو ولې نه وی؟ نو ما یار ستاسو پښتو ما ته راځي نه، او حقیقت دی چې د کویټې کندهار دا پښتو چې ده دا بیله ده، او زمونږ یوسفزۍ ژبه چې ده دا بیله ده. دې کې ډېر زیات فرق دی. خیر هغه وی یاره ډېره خوشحالي شوه او ستا اواز ډېر ښه دی او دا دی او هغه دی که نه. نو ته ډرامه ولې نه کوې؟ ما یار ډرامه تر اوسه پورې ما کیمرې ته کتلې نه دي اورې که نه چې ډرامه څنګه ده. او زه ډرامې ګورم نه، ځکه زه آرمي کې وم، فوج کې وم، نو هلته ټایم نه میلاوېدو. خیر بهرحال د وی راځه چې موږ ته ډرامه وکړه. ډېر زیات انسسټ کوي که نه سړی، نو مجبوره شي. ما جي څه ویلی شم؟ وایي راځئ ما سره. لاړو لاندې سټوډیو ته کوز کړو. دا وګوره دا زموږ سیټ لګي، دلته دا کور دی، دا لایټونه دي، بر لایټونه دي. بیا پینل ته لاړو، وایي دا پینل دی، دلته کې کیمره کنټرول دی، دلته اډیو کنټرول دی، دا مکسر دی، دا ډېر څه لوی. واپس رالو. سجاد صاحب ته وایي سر، وایي دا سړی به زموږ په کارېږي او دا ښه ایکټر دی. ما یار ایکټر نو راته ماله اورې خو کول څه دي؟ وایي دا بارش کے بعد زما اوله ډرامه په 92 کې اینډ کې د اونیر تلی وجي. بارش کے بعد کې زما یو نیگیټیو کریکټر چې دې سره ما سره دغه و نیر اجاز، د هغه یو لو زما باس و. هغه پروګرام چې شروع شو نو په دې کې ما هغه سکرپټ ما ته راکوي دا لینونه، ما ته دا 2 لینونه ووایه. هغه مې ورته وویل اردو ډرامه وه. نو زه چې کور ته لاړم نو زوی ورته ویل بابا څنګه؟ ما بچې زه خو ډرامه کې وم. دا څه وی بابا ته به ډرامه کې؟ دا کېدی نه شي. دا دی هغه دی. ما بس بچې پرېږده چې دا یاد کړم. هغه رټه مې ولګوله دا لینونو. بل ورسې راغلم چې زما سیټ لګېدلی و. وایي سر آج آپ کی ریکارډینګ ہے. ما ټیک شو. لاړم نو دلته راته یو زخم جوړ کړو او جیل یو سیټ لګېدلی و. هغه کې هغه جیلر سره 2 خبرې. بیا انسپکټر رالو نو هغه بوتلم عدالت ته. بیا بل سیټ عدالت دی. دا زما یو ورځ کې 2 سینونه ریکارډ شوي. عدالت والا سین چې دی هغې په دې باندې زه فخر کوم چې واقعي ما څنګه دغه وکړو. دا الله د طرف نه وکړل. دا شی به کېږي او ښه به کېږي. جج وکیل ما ته لیکي چې بھائی دا قتل تا څنګه کړی او دا جیره شروع شوه. ما صرف یہ قتل میں نے نہیں کیا ہے، یہ قتل مجھ سے کروایا گیا ہے. هغه آپ سے کس نے زما لوک چې دی هغه نیر اجاز ته لاړو نو هغه هلته آډینس کې ناست دی نو خولې وچې که نه د هغه په حکم ما دا کړی و. خیر هغه جیره وشي نو بس په دې کې جج دی نو هغه دغه وکړي سزا کہ عدالت اس نتیجے پر پہنچ گئی ہے کہ آپ قاتل ہیں اور قانون مجرم زمان خان کو تعزیرات پاکستان دفعہ 302 سزائے موت دیتی ہے. چې څنګه هغه موت دی نو کیمره ما مطلب دا ماته نه چې BCB کلوز څه ته وایي که نه. نو زه به دغه کې داسې شم ډز دا دغه مې داسې کو که نه او په دې کې یو دم کډېټ او سجاد صاحب راووتو برات کمرې نه. سلطان صاحب
भाई थैंक यू सर, क्या सीन आपने दिया है। वो सब परेशान है, वही थोड़ी सी आप वो करें, मेहरबानी करें कि आप ये जो आपका इतना बिग क्लोज है यार बीसी आपका, तो आप फ्रेम आउट हो गए एकदम। माई सर दोबारा कर ले, दोबारा में दागे न खो कना वो बच्चे अगर आप अबर शुमर दा गंबूरी ममूरी तो रुखो जोल कना नो आओ चेहरे बांध तासुरात नो बस क्लिपिंग शो चरा कुछ मनो दामरा पगाड़ो तो दामरा पगाड़ो तो जेब शायद सेब दे खुदे दी बखे वो यार तब मा सर ड्रामा के नियाजी से वो गदल ते देन सवा खुदा जम उस्ताद जम दे अगो यार तब हम सर है कना एनी हाउ अगल तब या ज नेगेटिव कैरेक्टर के मा डेरे ड्रामा तरो सपोरे पर टेलीविजन के समा 35 ईयर 35 बरसुश इज्जत रिश्काला और पदी के माँ तकरीबन 163 योसल और दृश्य पे तो ड्रामे सीरियल या उदा मालूम तरो सपोरे और तरो से ले गया मदा खबर ना दा यो जमगा बेड लग दे चे गवर्नमेंट मसली दी हुकूमती मसली दी पागे की मुंगा सवेले निशु चे टेलीविजन फिलहाल बिल्कुल डीप रवान दे बिल्कुल ख़त्म रवान दे कोरोना न पस زپې خور ته نیم تللی ټي وي ته نیم تللی جی ټي وي کې سشته نو څه وکړو حالات دومره ډاون شو چې لکه د هر فنکار د برخه ته ښکلې سټار زموږ سره راواغوستو خپلې خبرې زموږ تپوس به کې حاجت هم پاتې نه شو تاسو یې منځ کې یو خبره وکړه چې زه په آرمي کې وم نو تاسو آرمي کې وې او بیا ډایرکټ تاسو ته په ډرامه کې کار درکړی شو نو آیا شوق د مخکې نه و چې یاره بابا خان به یو دونه مقام ته رسي دا به یو ښه اکټر جوړېږي یا چانه متاثر شي وي په خوا چې کوم د اداکارانو فلمونو متاثر شي وي چانه یا شوق هم او دا خو ډېر ډیفرنٹ دی یو بل نه ځکه چې زموږ آرمي خو همیشه ګرځي د ملک دفاع دپاره جنګونه کوي دا خو ډېر مختلف اړخونه دي او بل تعلیم مراتونه تعلیم تاسو بیا څونه وکړو آرمي ته څنګه راغلی او بیا دغه ایکسپیرینس څنګه و چې لومړنی تاسو د ډرامې تاسو ته افر شو دا خو ډېر لرې لرې اړخونه دي او بیا دومره لوی مقام منتل دا ایکسپیرینس تاسو څنګه و توقع هم د ځان نه وه نه جی شوق د هر سړي وي عرفان خان ته زما مخکې ناست سام شوق دی چې یار دا اکټر نه زه ښه انټرویو والم دا هم یو د کیمرې مخامخ ناست دی که نه شوق د هر سړي وي زما شوق و چې فلمونه ما کتلي دي زړې زاړه فلمونه به چلېدل موږ به کتل نو هغه ټایم ټلویزیون نه و چې کوم وخت ټلویزیون رالو نو هغې کې مونږ داسې انټرسټ وانخیستو چې یار داسې د وړوکی غونته سکرین دی او زه د ذریعه معاش په حوالې سره زه پاکستان نه بهر لاړم ځکه چې مونږ چې کوم وخت بله خبره دا تاسو مخکې یو خبره کړې چې د دروغ ویل دي که نه نو زه دروغو نه نفرت کوم ډېر زیات نفرت کوم ډېر زما نه دی خوښ چې یو سړی به دروغ وایي عمر به پټ کړي خپل ځان به پټ کړي نه نیور ایور ولې تاسو ما ته څه راکوئ څه یا زه تاسو له څه درکوم نیور مونږ ډېره غریبي کتلې ده دومره غربت مونږ کتلی دی چې اوس هم چېرته کې زما د برین کې هغه دغه راشي که نه نو زه پریشانه شم چې یار یا الله هغه هم وخت و ډېر ګران وخت و تکلیف دی وخت و خو خوشحالي وه خوشحالي دا وه چې ته به زما خیال ساتې زه به ستا خیال ساتم که مالت دی نو ټول مالت به یو که کلی دی نو ټول کلي به یو که پښتانه وو ټول به یو یونټي یو اتحاد مینه محبت زیات و رشته وپالله کېده بالکل دغه شی و نو هغه ورو ورو کېده بهرحال نو هغه زه برتي شوم ایم بي اس کې ما کار شروع کړو او زه بیسیکلی زما شوق و آرټ سره زه چې اتم کې وم نو زما ډرایینګ ډېر زما په لاس کې ډېر سخت فورس دی پنسل ورک به مې کولو نو پرنسپل به یا دا څنګه چل دی دا ولې ماجي زما شوق دی نو ما خپل والد صاحب ته وویل هغه یاره دا خو ډېر ښه شوق دی نو هلته یې استاد و هغه سره سکول به مې وویل هلته به لاړم نو ما به ډرایینګ هغه ټایم دا ګراف به جوړول مونږ بیا به تصویر جوړولو که نو زه هلته نه ما آرټ زده کړو 4 کاله زه هغه سړي سره لګیا وم خیر دلته کې یو زمونږ په دې ایم بي اس کې یو میجر صاحب راغی چې هغه زمونږ ایجي و هغه چېرته کې ما چېرته یو بورډ جوړولو نو هغه او بیګم دواړه هلته ناست د ګاډي کې راله فوکس ویګن ګاډی و هغه ټایم هغوی سره چې زه یې کتلی ما نو بیا بله ورځ بیا زه وغوښتم افیس ته چپړاسي راغی میجر صاحب دې غواړي یاره زه ویرېدم چې یار څه چل مې کړی دی دا ولې زه پرابلم کې راغلم ولې ما غواړي ချလာရမ်ဒနန်မာဂျီဆပ်စလာမိုက်ကောဝါအစ္စလာမ်အာဂျဝန္ဒር
कल तुम कहाँ थे? माई जी मैं तो ड्यूटी पे था। ड्यूटी का टाइमिंग क्या है? माई जी 3 बजे तक। 3 बजे के बाद? 3 बजे के बाद कहाँ जाते हो तुम? वो सगत दुमरा रोब बांधी जम रपेदम माँ यार दास खुदा दी खैर खई। भाई क्या वजह है कि तुम बाहर काम करते हो? तुम सरकारी नौकर हो, ऑर्डर नहीं है आपको कि आप बाज़ार में काम करें, क्यों करते हो? माई जी बात ये है कि हम 11 बहन भाई हैं, मार तो सफ़ा हुए योलस माए मंगर नौखरान दी 2 मोर प्लार कना नहा और 2 योलस न ब्या माई जी तनख्वाह लगा था। सुमर तनख्वाह दस्ता माई जी 60 रुपये और द प्लार दी सुमर तनख्वाह था, किंतु वाले साहब की कितनी? माई जी दागम 60 रुपये था। अच्छा फिर माए गुजारा नहीं होते ना? बैठ जाओ, बैठो। अगर डेर अफसोस हो कोई खा माँ जी हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारा गुजारा नहीं होता और जो मजबूर है हमसे बाज़ार की तरह साइन बोर्ड लिखमा, चाहता तस्वीर जोड़ कमा, चाहता रंग हो कमा, मजदूरी दा आगे सरदार जम किचन पकवान हम खरवान दे और बस जैसे मदद की कोई तबार लाट यो दमे रहता हूँ कोई तबार लाट और स्तासो कदर द आर्टिस्टान द पेंटर कदर बार दे दल दुमरा कदर निश्ता पैसे बहु गटे मैं ठीक छुआ खुबार बसर संगजम न पासपोर्ट बुझूट शी बस वही फार्म राड़ो फार्म में रावड़ो अगर बल रजलाड़ मन अगर बिया डक्कड़े वही दा दल तक उली कखपल सैनो कजा अल तलाड़म ने कादियाने हो दा खबर वाव रहा इरफान खान गोर दा नफरत में उदासी चीज दे कादियाने हो लुंगई पसर हुआ और दा पासपोर्ट ऑफिसर हो दा 65 जंग न पस दा खबर अगर तक हो क्या बात है माजिदा पासपोर्ट भाई तुमको पता नहीं है कि गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है पासपोर्ट? नहीं बनते पासपोर्ट ले जाइए अगर दानो को तलसीदार दा फार्म द रावड़े दे दा चाली कले चाने बस माते वो जोलो जखा पशुम यार जो वापस लाड़ा मा साइकिल रासरो चिलाड़ा मा दफ्तर तनो मेजर से बोया दे दिया फार्म माय सर वो तो ये क्यों? माय जी उसने कहा कि पासपोर्ट बंद है, गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है और हम लोग नहीं बनाते। माय उसने फेंक दिया दाम में और तासे हुए फेंक दिया उसने। खा बस जाओ तुम चलो जाओ ड्यूटी पे जिलाम पर ड्यूटी ये हफ्ते पास चपरासी ब्याह आ गया मेजर से वाड़ी चीज लाड़मा आओ बैठो बेटा बैठ जाओ आज एक खुशी का मुकाम मैं तुम्हें सुनाता हूँ और गिफ्ट देता हूँ तुम्हें। मैं जी क्या लिफाफा क्या करो ये तुम्हारा पासपोर्ट तासु यकीनो के इरफान खान चीज़ा मौख के रालिस तरह यार मा सर पासपोर्ट मैं सर दाखो तासु डेरा मना ना नहीं तब जे बार अदगा पे आवाज़ को चपरासी था लासन हेड क्लार्क था वही दिल दे सुल्तान साहब छुट्टी था वो याजी छुट्टियाँ निश्ता दे यो मैच छुट्टी था वो यो मैच दाऊ पे कवर था 2 मैच तो 12 बजे बार मैं टिक्शन माए सर माँ सर खुदा कराया मेरा है मैं तुम्हें बेचता हूँ ज़बरदस्त वास्ता हूँ गम को दा से खला कब पर दुनिया केशता दानन चिकम दिल तनास दे मगन दागे दगा वजह से अगर जब मेहरबानी उकड़ी से बार वास्ता बोलो नु दगा टाइम वीज़े नवे द दुबई या जिलाड़ माँ जमाए दोस्तों अगर सर लाड़म ब्या दगा था जर्मनी था जर्मनी में को तो ब्यार आलम तुर्की था इस्तांबुल के में उख्तर को ब्यार आलम ईरान था ईरान की में टाइम तेर को ठीक छुआ नो अल तक यो दा फायर स्टोन यो कंपनी दा टायरों ने जोड़े नो के कार्टून दे अब पटई था उकड़ी दिगा ना पखवाने टायर उसको नहीं था जनरल नो खैर अगर माँ जोड़ को सर नो अगर बस तब मा सर ये उस वक्त मैच में अगर सर कारों को खेपेसी हो रहा है बस यो बल जमुगे ड्राइंग मास्टर और आलो यार दुबई तब बजू हालांकि अगर ईराने चो बाबा जी अगर यार तो मजा आलता गर्मी दा शगी दे सब खेलता मर बशे मैं खैर दे लाड़ू जी दुबई था नो पगला बतलू बंदर अब्बास न 50 तुमन लगी तर अजमान पोरी न बस मंगल अगर लंच की के नास्तो आखिर शपक वो घंटो ला रहा बस पार लाड़ समंदर पार लाड़ अल तब ब्याज रो कपना क्या खुद खानो बस 70 के तकरीबन 70 एंडो भर्ती हुआ शुरू हाल था माँ यार आशा भर्ती शा फौज की द आगज़ फौज के नो अल तक लाइन के उधर दमदा से तकरीबन अतम नंबर हो जमा मलबारियान सिंधियान पंजाब में भला खलक वो लाड़ू अल तक यो कर्नल थॉमसन हो चागा पा गेट की वालाड़ो अंग्रेज़ो हे यंग मैन हे बॉय कम हियर मां मुंडक माय सर अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग सर मॉर्निंग यू वांट जॉब माय यस सर हे यो दम मेजर तो टेक हिम टू मेडिकल यो दम मेडिकल ते वास्ते लो बगैर सिंजी बदगा चिलाड़ा मजी बस माते टुमारो यू ऑन ड्यूटी ओके टुमारो यू आर ऑन ड्यूटी and tomorrow come
at 7 o'clock and collect your kit from quartermaster's store. My right, sir. هغه فوج چې ما 2 کاله سرویس وکړو نو بیا مونږ په شګو کې اخوا د خورورو د دوبۍ د امارات چې دي دا زما په مخ کې جوړ شو دلته جونګړې وي دا د کجورو جونګړې نه دا وي روډونه نه وو یو روډ و بس شارجه اجبان داسې خیر بهرحاله وخت تېر شو او په 90 کې جنگ شروع شو عراق اینډ کویت دغه جنگ کې موږ سټینډ بای وو چې تېر شو نو هغې نه پس بیا دلته زموږ کلي کې څه مسلې راغلې بس ما ریزاین وکړو چې ریزاین مې وکړو واپس رالم هغې نه پس دا ټلویزیون او دا سلسلې او دا شروع شو نو ما تعلیم دومره نشته تعلیم زما بس نه هم کې چې موږ دغه شو ما کار کولو ما پرېښو صرف دا وجه غریبي وه ډېر زیات او هغه ټایم هغه یو خوشحالۍ دور په دی و ګراني دومره نه وه لکه دا اوس موږ به هغه واشل والا پیسه وه سورۍ او به یوړه دومره چڼې او ریوړۍ به مو راوړې یاد اورې اوس ته لاړ شه هغه دا وروستو ورځو خبره ده درته کوم عرفان خان د صدر کې لوبیا ډېره زموږ چلي نن سبا که نه مازدیګر ټایم را روان ما راشه یار 100 روپو لوبیا والم چې 100 لکه 100 وایي بابا څه خبرې که 100 روپو نه میلاوي وایي دا څه وی یار دا اوس خبره ده وروستو ورځو کې 10 وایي نه 10 والا ختم شو دا به سبا په 30 باندې دومره غته لوبیا د 100 روپو راکړه اوس هغه ګران ټایم راغی نو چې څنګه ګراني کې داسې سیلیار هم زیات کېدي ګورمنټ څه نور څه مرات زیاتېدل خو بهرحال شوبز ترازونو دغه بارش کې بعد چې زما اونیر شو که نه نو ما سره بیا ډے نایټ داسې ټایم راغلی چې په یو سیټ باندې زما چلېده آدم کې بیټې په بل سیټ باندې د ورځې په غرونو کې زما اے شفټ بو په هغې چلېده کمان د شالیمار ټلویزیون ایس ټي این دپاره کمان ډرامه و هغې کې هم زه مین ویلن راغلی او آدم کې بیټې کې بیا زما لیډینګ کریکټر شو دا دواړه اردو سیریل وي دا ټولې اردو وي جي اردو ما ډېر کار کړی خبرې خو ډېرې ښکلې روانې دي بابا خان راځي او وړې غونډه مې ده راځو انشاءالله دا بحث په وړاندې وځو حاجي ګرانو کتونکو راځو یو وړې شان دمې نه پس چېرته ځې ما مونږ سره اوسئ جی قدرمنو کتونکو یو ځل بیا تاسو ته په پروګرام مشعلونو کې وایو هرکلی او ډېره خوندوره مرکه روانه ده بابا خان سره او راځو زما خبرې به لږې وي ځکه چې زما خبرې ضرور نه دي او د بابا خان خبرې ډېره ضرور ځکه چې ډېر وخت دې کار کړی دی او تاسو ته خوندونه اخیستي دي نو راځو چې د دې نه نور خبرې وورو بابا خان تاسو د اردو د سیریلو را خبره کوله دا چې کوم دی نو د کتونکو ته مکمل کوي جی اردو یو داسې ژبه ده چې پښتون سړی چې دی هغه پېژندلی شي دا پښتون دی اردو ویږه کاکي کې فرق راځي خامخا راځي او هغه خلک چې څوک کراچۍ کې هغه پیدا شوي همالته لوی شوي د هغوی اردو صحیح ده هغه لکه هغه اهل زبان یو څیز راځي که نه ما ډېر کوشش وکړو چې یاره زه به دا خپل اردو څنګه ټیک کړم نو دا هم څنګه ټیک شوي دا هم درته ووایم مونږ چې په 3م کلاس کې و 4م کې نو زمونږ یو هیډ ماسټر و اوس وفات شوی دی الله دې غریق رحمت کړي نو هغه چې مونږ آف ټایم ریسیس ټایم به شو نو هغه به سبزی ماته سلطان بیٹا یہ ذرا سبزی گھر کې دیا نه هغه چونکې اردو سپیکینګ و نو زه به په سایکل لاړم یو دم او کور ته به مې سبزي یوړه نو د هغې مشره خور وه هغې ته بړي آپا نو زه به لاړم سلام آپا سلام علیکم هغې وعلیکم سلام بیٹا سلطان بیٹا آ جاؤ آپا ہم یہ سبزی لایا ہے کدھر رکھے گا بٹ دس از مائی ٹاؤن دا یو زمونږ یو دغه و مونږ ته نه راتله بیٹے ادھر آؤ یہاں آؤ میرے پاس ایسے نہیں بولتے جب آپ سلام کرتے ہو نا تو یہ کہا کرو کہ آپا میں سبزی لے آیا ہوں کہاں رکھوں تو میں کہہ دوں کہ بھائی رسوئی میں رکھ دو اب رسوئی څه شی دی موږ ته څه پته یعنی رسوئی بیٹا کچن کو ول نو داسې دا یو لفظ باندې زما یو دغه و چې یار دا به څنګه بیا هلته کې قلم قبیله یو اداره ده په کویټه کې نو هغې کې ماښام ټایم دا شاعران زموږ ادیبان دا ټول ناست دي که نه لیکوال ناست دي نو هغوی سره به کېناستم اردو به مې ورو یعنې زه دې ځای پورې رالم چې هغه ځای پښتو خو ما ویله د پېښور پښتو زما خپله ژبه ده ټیک شوه خو اردو مې داسې زده کړه چې د یو بینک منیجر و هلته به زموږ تنخوا تله آرمي کې که نه نو هغه زموږ چې کوم کیشیر و هغه د نوښار و هغه ته څنګه یې هلکه ښه او دا دې ستړی مه شې جوړ په خیر هلکه پیسې ما دا وشماره
خیر پیسې مو شو تنخواه مو واخیسته نو منیجر چې و منیجر د کراچی و سلطان साहब यहाँ आ जाएं ज़रा भाई जी सर अस्सलाम वालेकुम वो यार कभी कभी आप उर्दू बोलते हैं तो बड़ी साफ़ होती है आप पठान हैं आप मैं जी नहीं मैं पठान नहीं हूँ दा उस माँ दरो हालांकि ज़रूर नहीं मैं लेकिन दा ये जोक थे किस्म ये टोका दा वही आप कहाँ के हैं मैं जी मैं अमरोहा का रहने वाला हूँ वही अमरोहा मुरादाबाद मैं जाना आप बिल्कुल वही फिर वहाँ तो यार कहाँ थे मैं यार उसके बाद हम वहाँ से माइग्रेट होकर आगरा आ गए और वहाँ वो वहीं पर रिहाइश थी हमारे आगरा में वही वहाँ कहाँ थे मैं यार तोप वाली चौरंगी मेरे भाई जहाँ पर निम्मी फिल्म स्टार है ना उसका वो ब्यूटी पार्लर है सामने उसके नीचे गली में नुक्कड़ पे ही मेरा घर था भाई अच्छा 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 आगा आगा बोल चिदे खंजीर वही सर ये झूठ बोल रहे पठान है वो यार ये क्या मसला है आप मुझे बताइए उस अगस्त मज़हब की मैं जी सच बात है कि मैं उर्दू में आई वॉज इंटरेस्टेड कि मैं इस ज़बान को अडॉप्ट कर लूँ मैंने सीखा है और वही नहीं आप लगते नहीं हैं दगा उर्दू के कमाल दाओ ची ब्या चीज़ दलते कि माँ दा हम चैनल बांधी और ड्रामा जमो चले दा परिजात अब तासु कतली में आगे के दो मास्टर करेक्टर और मास्टर गुलाम नबी उस दा उर्दू ड्रामा दा और तो पेशवर आर्टिस्टान मुंग सर मौजूद हो आगे के नेक मामद मो आगे के न्याजी सेब हम पखपला मो दा से कहना दगा जर मामद दाम गरीब अल्लाह दी बखी ज चिलाड़म आगा डायरेक्टर नुम दे सैफी हसन डेर यानी वो आला सड़े दे कना डेर बुलंद मकाम और अल्लाह वर करे अब एक्टर हम दे डायरेक्टर हम दे दस चिमात हो तो ये आप कोयटा में नहीं थे माई जी वही आपका करेक्टर क्या है माई जी ये नज़मा पदे ड्रामा के दे उस बुज़ुर्ग सड़ी करेक्टर हो चाहे जरगी दिया गई कि जरगों की बनास थी अब ये दो डायलॉग दी बस वही आप ये नहीं करेंगे करेक्टर ऑन द स्पॉट वही आप अब ये करेक्टर करेंगे सिख आदाद हकीम गुरुबख्श सिंह ना दगा परिजात सॉरी दा संगमा आप ये करेक्टर करेंगे मैं ठीक छुआ आ करेक्टर चिमो को दगा सड़ी बिया रिकमेंड कम कराची ने वो हेडमास्टर का जो करेक्टर है ना उसको परिजात में वो सुल्तान साहब को दे दें वो जचता है इसमें ब्याह माता करे ब्याह आगा जोक सरकार उसम रवाना था ब्याह गे तो उस्तमा आगे किम दा मास्टर आगा डांगोरी दिरा सरा हेबा बुखारी मिलुर दा आगा नो उर्दू या खो अवल सड़े अवल गुरजी अरबी फारसी पंजाबी इनको पुख्तो दो टाइप दा टोल जबी जमावी और अबुर सरा पर्शियन वेमा तबे दा ईराने दे अरबी दर तवेम तबे दा अरब दे इंशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जका ची दोइश काला में सर्विस दे अरब सरम कना ईरान की मकार को ईरान वाला सरम नो कोशिश जमा दाई ची यो ऑब्जर्वेशन दे चियारा दा सड़े दा पुख्तो डे जबरदस्त हुई दाइश दा का दा इनको जो नो दगे बांधे जबे पदी के चल रवान दवान तरो से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनको ड्रामा में कड़ी वड्डी वा तासुगुर खारे ठीक छा दा उस दा स्वाते ची दे जमुंगा दा फिल्म स्टार दे हो कने जी आगा हुसैन दे मासर कारवान ड्रामा क्यों नो आगे यो डायलॉग कुछ केना नो दे क्षेना कना नो क्षेन लफ्ज़ सही दे और केना खुद दे दे आगा द पटियो माजर दे नमा बरते दबो यार द क्षेना मा ना यार केना कना यार क्षेना बस क्षेना पदगे की पसाऊ नो ये यो टेके दा शाजमाली मो मासरा दे खई यानी योदा में द कवर को बनी दन जब डेरा ज़रूरी मा द पारवा ची उर्दू इज द कमा पुख्तो जमा खशी पुख्तो के वो सम गलती गमा जका ची डेर जबी राशि कना नो सड़े दगशी कना डिस्ट्रीब्यूट शी नो बहरहाल दावा और उर्दू में पदे लिहाज बांधी दगा खशवा दगा शांति कार खो में डेर कड़े दे और ड्रामों पर लिहाज में उर्दू ड्रामे में डेरी कड़ी दी और दा रिकॉर्ड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद दे पाकिस्तान टेलीविज़न लाइब्रेरीज की ज सिर्फ इरफान खान ची जक उस डिसार्ट शवे में डेर ज़्यादा नो सिर्फ दे द पारा ची जमुंगा इज्जत निश्ता दे पुख्तनख्वा के जमुंगा चा इज्जत उनको तरा गले सुमर पे मीना बांधे ठीक छुआ और सबा तुम दगा मड़ा फ्रेदा मड़ा दासे डमान दी नो जमा द पारा दा डम लफ्ज़ कर दा टुपक डज दे कनिसो कोई याद दा खुडम दे वली दा आसिफ खान और फलान दा लुई एक्टरान दिया जावेद बाबर दे और खान बाबा खान वो एक्टर दा वली दगा दे डमान दी दा मुमताज़ अली शाह साहब दे सरदार अली बादशाह लटूल नो दा पमुगा दे बद लगी एनी हाउ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ची अगा खत्म शवा और उस्तासो उसराला सोशल मीडिया
سوشل میډیا کې تاسو لپاره چانس شته چې تاسو هغې کې خپل کار کوئ او که دلته کې موږ ته کار راکوي نو دا د دوی مهرباني ده او که نه راکوي نو الله دې خوشحاله ساتي او آباد دې ساتي. پر عزیز په هر مرکه کې کوم د انټرویو چانل مدا کوم زمون خاص کر زمون پښتانه همیشه لپاره فن خوخی فنکار نه خوخی دغه شی غټه بد نصیبی ده او دې خبر له ان شاء الله راځو او درته بابا خان چې لاول د کوټې ډرامو تلړو آیا دې الته کې پاتې کېدل کنه ډیوټي تر کېدل و او پی ټی وی تاسو انټری څنګه شو او تاسو چې کوم وایسته ماشاءالله دا د ډېر کم خلکو وي چې بابا خان ټي وی تراتلو نو دې ریډیو کې ول سلیکټ نشو دې بل طرف ته ولانو او دې پی ټی وی ته څنګه راغی آیا ریډیو پاکستان ته تلی یا نه تلی الته کې څومره ډرامې کړې دي او پی ټی وی ته څنګه انټرویو شو؟ جی کوټه کې ما ډېرې زیاتې ډرامې کړې دي شمارل نه شم خو ما تاسو ته وایي چې په دې 35 برسو کې نه 15 کالو کې ما تقریبا 163 ډرامې زما یادې دي چې دا ما کړې دي په کوټه کې کوټه لاهور اسلام آباد اینڈ پېښور په دې سټیشنو کې په هغې کې هندکو ډرامې هم شته په هغې کې اردو ډرامې پښتو هم شته پنجابي هم شته دا ما کړي دي او ټي وي ته تلل زما خو اچانک یو حادثاتي طور باندې چې ما نه چا هغه ډي وي غوښتی و زه لاړم مخکې ما تا ته بیان وکړو چې داسې سکورټي وه او دا دي هغه دي جمال شاه راغی بیا بارش کې بعد زما اوله ډرامه وه چې هغه وشوه هغې نه پس آدم کې بیټې او څه ډېرې ډرامې دي ډېر زیاتې صاحبان شیشې کا ډېر ښې ښې ډرامې ما کړي دي چې هغې مین کرکټر ما کړی دی که نه او ریډیو داسې دی چې موږ سره هغه الله دې وبخښي هغه پروګرام مینیجر و په دغه کې ریډیو سټیشن کې آصف غوري الله دې وبخښي هغه ایکټر هم و نو ورځ ما ته وایي یار صبح ادھر ریڈیو آ جائیں میں یار کیوں وہی آپ کا ایک پروگرام کرتے ہیں کوئٹہ میں یہ پروگرام چلے دو آپ کی محفل زه لاړم چې لاړم هلته کې اوس هغه مایک چې دی هغه ډبل سایډ دی دا اوس دغه ناست دی که نه هوسټ دا ګیسټ ناست دی آمنے سامنے لکه زه او ته چې ناست یو نو په دې کې یو سړی راننوت وګوره نو ما ته راوړي چې دا ګوره بل شي که نه نو تاسو به اون ایر یې او چې بند شي تاسو بالکل سټاپ شئ اوکې په دې کې چې څنګه دغه شو ډرنګ आवाज رالو نو بل شو نو سړی راننوت بلز هلته رالو हम 31 और 32 शार्टवे मीटर बैंड पर रेडियो पाकिस्तान कोयटा से बोल रहे हैं इस वक्त सुबह के 8 बजे चाहते हैं आपकी महफिल चल म्यूजिक लाड़ो सड़े बारूद ज़ परेशान दाल से चल दे मैं आसिफ से तो मैं आसिफ मैं यार ये क्या बात है ये कौन था वो ये तो क्लर्क है हमारे साथ मैंने दिल से वही यार ये माइक्रोवेव का सिस्टम है और हम ये वेव चेंज करते रहे आज अगर 31-32 शार्टवे मीटर बैंड पर है कल 32-33 हो गया तो उसको हम रिकॉर्ड तो नहीं कर सकते ना इसलिए ये बस डेली चेंज होते रहते हैं और अब करते रहते हैं चलिए ख़वातीन हज़रात आइए आज प्रोग्राम के अंदर दादा अभी जमा प्रोग्राम शुरू हो नो आगे प्रोग्राम दाओ चे पहचानिए आज के दा सोप दे नो आगे की आवाज़ चावे दा मुस्तफ़ा कुरैशी दे चावे दा फलाने दे दा फलाने ये जिन्हें चरत कि दगरा लो काल नो आगे की दाई से चिकम वक्त जवाब वाशी नो ब्या बता सो गाना वावरे क्या ना गाने न पास ब्या जवाब राजी वो जी ये जो बंदा है ये बारिश के बाद में नाम इनका हमें नहीं पता लेकिन ज़मान ख़ान इनका नाम उसमें है ड्रामे में ये वो बंदा है दा प्रोग्राम शो बल रेडियो माने दे कड़े ब्यार आलम से पे खोर तराला मनु दलते कि माँ बशर से दे अल्लाह जोन वर की डेर ज़बरदस्त मुंगल लिखवाल दे अच्छा परे प्रिंस राले पेखावर स्टेशन था कना न जिना زه چې رالم کلي ته نو زه رالم زموږه مورکۍ چې واغه لږ کا ټیم نوخار کې پاتې کېدی زه نه کوټې به تلم راتلم زه به تلم راتلم کوټه خو الرېډي ما پرېښوه ځکه چې مور مې دلته کنه جوړه وه غریبانو بس موږ به راتلو نو په دې کې دغه نیازي صاحب چې هلته نه پوسټینګ دلته وشو نو ده ما ته ټلیفون وکړو وایي پیره چېرته یې ما یې زه خو کلي کې یم وایي راشه که نه ډرامه ده نو زه بیا لاړم نو هغه ستړې لارې زما دا اسماعیل شاهد او امان صاحب دا ټول بابر صاحب هغه ډرامه کې بیا زه بیا کنټینیو بیا دلته لګیا وم نو دې کې به هندکو ډرامې هم رالې هغه هم راله راکړه چې هندکو ویلی شي ما یې اوبه وایي که نه جي نو ټولو کې زبردست یو ښه ډرامه چې وه هغه اعظم صاحب راکړي وه هغه وشوه خاندان تاسو به کتلي بل په ریډیو کې د بشر صاحب پروګرام و قدم په قدم نو هغې کې د یو نیګیټیو کرکټر و نو هغه ما کړی و نو ریډیو مې هم دغه شانتې وکړو او ډېر ښه وخت تېر شو خو اوس چې دی اوس زه بالکل ډیسارډ یم دا په دې باندې چې زه پریس کانفرنس پریس ریلیز ورکوم ناډو که نه زه دا زما په زړه کې یو شی دی عرفان خان چې زه
عوام ریفیوز کړی یا زه چېرته افسران ریفیوز کړی چا نن تپوس کوي ماشومان هم تپوس کوي ابوی دا بابا خان دی نو په څنګه بابا خان دی تر اوسه پورې ماته پراید اف پرفارمنس نه دی راکړی په 35 برسو کې نو زه داسې ټي وي څه کوم او بل بابا خان که موږ وګورو ستاسو ورې خبرې ته راځو که زموږ د پنجاب یا د کراچۍ یو ورکوټ غوندې دا کار به وي او کال دوه کار وکړي نو هغه ته چې کوم صدارتي ایوارډ میلو شي دا بدقسمتي کم ځای کې را او دا د چا د وجې را چې تاسو ته لکه موږ وګورو تاسو هر کردار اب چې کوم که نیګیټیو که پازیټیو به خو خلکو به خوښو نو بیا بابا خان ولې دی دغه ته ځان نه دی رسولی چې هغې صدارتي ایوارډ ورنکړو دا کمې په کوم ځای کې دی جی بالکل کمې په دې کې دی جی چې یو سپوز ته شوقین یې د ډرامو شوقین یې رالی ټلویزیون ته ډېر په مشکله سره چا په سفارش راورسېدی هلکه دا هلک در روان دی دلته څه کار مار وکوي نو چې ته رالې نو زه اوس یو پروډیوسر یم زه یم بچې څه کولی چې زه اکټر غواړم چې جوړ شم او دا شم زه ټیک شو راشه مازدیګر راشه زه به یې موږ اوس خو موږ مصروفه یو ټایم نشته ځه بیا مازدیګر نو مازدیګر چې رالې که نه نو بیا به تا ته هغه کلاو خبرې وکړي چې ګور زه به چیک جوړوم آی ایم سو سوري ټو سے فار ایوریبډي د چیک جوړوم نو دې کې به دومره ستایي دومره به زما حالکې هغه تنخواه علي ګورنمنټ سروس دی خو ستا په تنخواه کې هم ځان ته کمیشن اخلي زما په زمونږ تنخواه نه ده زمونږ خو پیکیج دی یو قسم چې هغه ټایم به موږ ته 3500 روپۍ میلاوي دي د شیخ رشید چې راغلی و دغه ټایم بیا د ډبل کړي نو هغه 7000 شوی که نه ټیکس مونږ ورکوو 500,000 چې څه دي نو دغه شانتې دا ټي وي چې دی رو په دې کې بیا ډېر زیات کرپشن شروع شو بل اوس ما سره زیاتې ولیدې دا هم درته ما کې دا عادت نشته چې زه چاته وایم مهرباني وکړئ ولې وای شوډ آی کیوں زما کار خراب دی زه پرفارمر نه یم ها ما څه غلطي کړې ده چې زه ټي وي ته راغلی ډېر کار مې وکړو یار ډېر کار 163 ډرامې دي وایي شمارئ باینه به درته لیست در کوم تصویران موجود دي ما سره ښه اداکاران ښه ډایرکټرانو سره کار وکړو که نه انټرنیشنل دا فلم مې کړی مور هغه وګورئ هغې کې زما کار وګورئ چې کراچۍ نه دغه راغلو پارټي راغله جامي صاحب او هغه چې موږ مور ډرامه کوو دا مور فلم جوړو هغه آسکر دپاره نامینیټ شو آسکر یې ورنه کړو خو نامینیشن دا مې یو ډېره لویه خبره ده نو زه چې کراچي ته لاړم پریمیر شو ته نو هغه سلطان صاحب 1 हफ्ते में 11 करोड़ का बिजनेस किया इसने अमेरिका में 1 हफ्ते में 11 करोड़ इतना अच्छा ड्रामा है पाकिस्तान जी पाकिस्तान की इसने था सो कोई मेरा दास दी मेरा वावर किदा खाली लिया दिया से नो मतलब दा दे چې करप्शन ګوري جی بار ملکونو کې کرپشن نشته کنه الته کې هر چیز په ټایم بای چې تاسو یو چیز علي هغه صحیح قیمت وي فرش وي تازه وي اصلي وي ملاوټ بني دلته هر چیز کې ملاوټ شو ګرانی شوه وړه ګران شو دا شو ګراني ډېره لاړه غریبان چې د غریبانې ووجل ختم دا صرف د دې کرپشن په حواله کرپشن څوک دي دا مشران چې دا کرپټ دي که نه سوري ټو سے چې هغه که اسټیبلیش آرمي کې دي یا په هغه زمونږ په سیول دغه کې دي که نه دا ټول مشران که پولیس کې هم دي ټیک شوه دا ټول کرپټ دي ښه خلک هم پکې شته لیکن ښه خلک پرېږدي نه یا به یې مړه کړي هغې له مخه نه ورکوي هغې له مخه نه ورکوي نو ټولو کې مینشه دا دی چې دا پیسه چې ده که نه دا ډېر تباهي ده او دلته کې نن سبا کرپشن کې د هر څه غر شو او مونږ بالکل ماینس ته روان یو الله دې وکړي پروردګار زه خو همیشه دغه دعا کوم چې یا الله زموږ په دې وطن باندې دا اسلامي ملک دی اورې که نه لا اله الا الله کلمه مو وایو او په هغې نه باوجود مونږ قبر یې کړی دی قبر ته لاړ شو وګور چې یاره له حد ته سړی کوش نو هغه ټایم او ان لله و انا الیه راجعون او دا الله دې او چې لږ ورته اخوا شي نو بیا هماغه شپې لیدې هماغه عیاشي ده داسې نه کېږي نو دې دپاره بس دعا کوم چې الله دې پکې خیر واچوي الله دې ټولو ته توفیق ورکړي چې کم از کم دې غریبانو ته وګوري او دې زموږ سپیشلی آرټسټان چې دا د قوم یو اساسه ده ستاسو اساسه یو موږ سره یو اعزاز دی ثقافت کې زنده امین نو زه یم چې ثقافت کې مرده امین څه زنده امین دا موږ زنده امین ناست یو یار ټیک شوه نو موږ ته داسې اعزازات راځي سرټیفیکټ موجود دي ایوارډز موجود دي نو ایوارډ به موږ ته څه راکوي وروره په کار دا ده چې زه تاسو نه غواړم نه I don't want something from you یار ما ته یو پیسې راکړه نه never ever ته ما ته کار راکړه بس زما یو دا فرمایش دی که هغه جی ایم دی که هغه پی ایم دی که پروډیوسر دی که
تاسو یې تا ته مې چې یاره عرفان خان ما ته لږ کار راکړه یار چې زار کم از کم صرف خو راځي که نه نو دا سوچ نشته که دا سوچ وی نو مونږ به داسې نه وی اوس به مونږ هم دغه شانتې پنجاب اکټران ګورئ هلته ګورئ هغوی ته باقاعده اعزازات دي یار هره میاشت دې بینک نه پیسې الي بالکل دلته کم یو اعزاز میلاو شو نو بس دې باندې افسوس راځي بس دعا کوو چې الله دې زموږ په پښتنو خاص کر رحم وکړي او ډېر مونږ ګورو چې ډېر په عجیبه عجیبه حالاتو باندې زموږ فنکاران دي او دغه خبرې هم راځو خو دا راته ووایي چې تاسو مختلفو ډایرکټرانو سره او د مختلفو رایټرانو سره کار کړی دی پای کې نیګیټیو کردارونه هم شته پازیټیو هم شته نو تاسو ته پرې کم یو کې به خپل ځان ډېر ښه محسوسېدو او تاسو چې به هغه که نیګیټیو کریکټر به مو کو تاسو خپل ځان څنګه ښکاره کېدو یا هم پازیټیو کو تاسو خپل ځان څنګه ښکاره کېدو او د عوامو ریاکشن به څنګه او د کم ډایرکټر کار به خوند درکو ډېر ښه سوال دی دا مونږ چې ایکټینګ کوو که نه دا انوالومنټ دی اوس لکه زه درته خاندان ډرامه یادوم اعظم صاحب دې خدای وبخي زموږ ښه رایټر و دی په سیټ باندې راتلو ټي وي ته به ناست او ډایرکټر یې څوک و زموږ ډېر ماشاءالله ماشاءالله مسعود شاه صاحب الله دې ژوند ورکړي ډېر زبردست سړی او ډېر ټایټ سړی دی که نه بریتونه داسې کړي نو هغه نه به سړی خلاصېدی نه شي اوس به که دا زما انټرویو اوري نو خاندي به هم خاندان ډرامه نو ما یو سین درته ښیم انوالومنټ څه ته وایي انوالومنټ دا دی چې هسپتال کې زما یو سین دی او قدرتي امر دی چې زه ګلیسرین تر اوسه پورې ما چېرته نه دي یوز کړي دا اچوي که نه سترګو کې یا پیاز د اوښکو لپاره اوښکو دپاره زه دا څیز نه کوم زما ټوټلي کنسپټ هغه چې کوم وخت کې زما مخکې دغه شو لکه هغه وایي چې خان دادا وګورئ څوک راغلی زه په هسپتال کې پروت یم دغه ټایم اعظم صاحب هم وده نو هغه زما زوی ډېر موده پس راغی نو ما ورته صرف دا وګورئ اوس به زما خو کې راشي ښه ستا په مخ کې هغه کشر خان راغلی دی هغه رالو داسې رالو نو ما ورته وکتل رالې بچې راشه سینې ته مې نه راځي ګراز نو ټیک شوه دلته کې ما جړلي دي او هغه چې دی نو هغه وسیم زما نوم یې نه هېر شو وسیم نو هغه راشي نو دلته څومره نو هغه زه پټېږم که نه ما کور کوي نو هلته کې مسعود شاه صاحب وایي خدای دې غر کوئ بابا خان چې دی خان دادا خو په جړه باندې ځان مړ کو سمچا نو بس بیا ما ته ویل لږ داسې نو هغه بیا مونږ چل چې څنګه راغله نو ما داسې کو که نه نو اوس دی دلته دی اوس دلته م ژاړم نو بس هلته کې هغه اوکې شو نو دا دی انوالومنټ که نه او هسې ما کار اوس آی جي پولیس هم په عبدالله فلم وګورئ هغې کې آی جي پولیس یونیفارم کې او دا ساجد حسن زما ایس پی دی ما سره تصویرونه اوس البم کور دی که نه که نه اوس به کیمرې ته ښکاره کړی وی زه یونیفارم کې ناست یم او ساجد حسن را سره زما ایس پی دی یو درې ایس پیګان دي زما نو هغې ته زه دغه ورکوم که نه څه کاشن ورکوم اني هاو نو داسې کارونه او ښه ویلن چې زه رالم نو قدرتي فیس داسې الله تعالی جوړ کړی دی چې که زه فقیر شم نو فقیر به ښه ښکارم که نه اداکار خو یم دې ته او که زه اوس یو افسر جوړ شم نو افسر به ښکارم که نه نو دا کرکټر چې دا کرکټر باندې ډیپنډ کوي چې کوم کار ما ویلن هم خوښ دی ښه کرکټر دی او ویلن هغه دی چې د هغه دا سترګې او مخ خبرې کوي شونډې خبرې کوي ویلن دا نه دی چې دا به کوي تیری نه نیور ما یو ویلن کتلی و اجیت د انډیا والا دی هغه دومره سیریس را روانو په یو فلم کې چې راله هوټل کې کېناستې نو هغه جینۍ چې ناسته وه نو هغې ته پیسې ورکوي 25,000 فار یو and 25,000 فار می کېناستو په دې کې بله لک راغی بس اس کو لے آئے ہیں لے آؤ اسے څومره په مزې خبر لے آؤ اسے چې رالو دی داسې ورته ګوري واہ وٹ اے اسمارٹ باڈی کتنے اچھے لگے ہو تم اچھا بیٹا یہ بتاؤ مجھے کہ وہ کتنے پیسے دیے تھے تمہیں مخبری کے کہ تم نے میرا مال پکڑوا دیا وہی بس یہ وہی بس 50,000 ارے بے وقوف تم اگر کہہ دیتے تو میں تمہیں 2 لاکھ دیتا 3 لاکھ دیتا اور تم یاد کرتے لیکن خیر بہرحال اینی ہاؤ یہ ایک فیکٹ وہ ہے پارٹ آف لائف
कभी कैसे, कभी हो जाता है, इंसान से गलती हो जाती। आई थिंक ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती, आइंदा गलती मत करना। इनको छोड़ो वार, जाओ बेटा जाओ, आज़ाद हो तुम। ये संग लाड़ शी दलते के दलक सी रशु मामूली टॉने केलिम अलते डज आवाज़ राशन दे सिगारो लगे ठक दा विलन दे और काल तक क्या गौची होते तुमने ये किया वो किया फलाने दा बिया अकपुड़ कारी खनख कारी ओवर एक्टिंग और एक्टिंग दगा दे लका जोते चली गया दा उस एक्टिंग को मिली गया तासरा खबरी को कर जो ओरिजिनल अंदाज़ फिल्म की अंदाज़ कना बेल शे दे उस दा लका दा राजकुमार दे न सबा खो खैर मर शो लेकिन दा गई आवाज़ हो ये हमारा ऑफिस है, यहाँ आने से पहले इजाज़त लेनी पड़ती है। कहना लगो चंदन इन्हें बार गेट तक छोड़ाओ, दागदा से आवाज़ डिपेंड कई और जमुंग आवाज़ ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से आवाज़ रखड़े चाहो गुस्सा क्यों का जड़ा क्यों न जाड़ू चे वीरू कहाँ ले आए हो मुझे कौन है मत इन लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन दाउस दा आगा दा आदम यो एक एंगल दा आवाज़ ने मार तो टोल राजी देखता न हो बहरहाल नो दा जमुंग द शो बिज़ी पार्ट दे कहना यो हिस्सा दा मैंने माइक एक्सेप्टेड वाइस दा आवाज़ दे चिदा बंदे कल का रेडियो ईरान आवाज़ की दुनिया के दोस्तों ये रेडियो ईरान जायदान है ये जिन्हें खज़ा खावंदू नो दे दा पारा बमुंगा यानी अलकार बता यार दा आवाज़ संग ज़बरदस्त आवाज़ दे रेडियो आगा टाइम टेलीविज़न नो नो आगा ईरान जायदान ना आगा रेडियो चिदा आगा आवाज़ बरात लो पर रेडियो के नो आवाज़ खुदा से खाश्ता दगा दे चाहता अल्लाह वर की नो खबर अदा करना मुंगता अल्लाह ताला रा कड़े और मुंगा पर शुक्र बासू ګرانو کتونکو یو ډېرې ښایسته خبر روانې دي یو اخلو یوړه شانت دمه راځو دی نه پس خبرې کوو دلې دې قدرمنو کتونکو یو ځل بیا په مشعلونو پروګرام تاسو ته وایو هرکلی او د بابا خان صاحب سره زموږ ډېره خوندوره مرکه روانه ده بابا خان تاسو د خوشحال خان یو ډرامه کېده په سټیج باندې ټیټر و پای کې تاسو د اکبر باچا یو کردار کړی د هغې نه بعد تاسو بیا په سټیج نه یې ښکاره شوي مصروفیت دي که څه بله وجه ده ښه سوال دی سټیج ما کړی دی دې نه مخکې ما سټیج کړی دی یو ډرامه ما سټیج کړې وه نوخار کې د دغه کې آرمډ کور والا و دغه دی حال اوس نشته هغه هغې کې ما کړی و ایسا بھی ہوتا ہے اردو سټیج و او هغې نه پس بیا مونږ د سټیج بیا چانس میلاو شو نو دا ډېر وخت پس بیا دا خوشحال خان دا ډرامه چې مونږ کړې وه دغه میلاو شوه نو مسعود شاه صاحب د الله خوشحاله ساتي هغه دا کرکټر ما ته راکړو چې د باچا دا کرکټر به ته کې د اکبر باچا ما ټیک شوه نو هغې کې ګلالۍ چې راځي هغه ډانس کوي او دغه کوي سرسوي هغه کرکټر ما وکړو هغې نه پس مونږ سره نشترحال دی چې ټیک د ګورنمنټ به هغې باندې خرچ کړی ټیک شوه لیکن دا خرچ پیسې تا نه غواړي داسې خو نشي کېدی که نه ټرین ته هر څومره چې ډیکوریټ کې ویل نوی ټرین راوله ټیک شوه نو هغه به څه کوي زما نه پیسې هلې هغه کرایه ده که نه دوی کرایه دومره زیاته کړې وه چې هغې ته څوک ټینګېدی نه شي ټیکسونه او کرایه او دی او بله دا ده چې زه لږ ډېر زمونږ کې لږ دغه دی نااتفاقي م ده زه آصف خان صاحب او داسې لکه یو نوازش و الله دې وبخي داسې اکټران دي یو سړی اوس هم شته پورې نوخار کې دغه رحیم شهزاد چې هغه فلمونو ته لاړو نو هغه هم ټي وي کې و نو ټي وي کې خو چانس ختم شو سټیج هم دغسې بند شو چې بھائی یا خو پېښور والا خپلو کې یو اتحاد جوړ کړی چې زموږ به ډرامې کوو نو ځان له به کوو نو خوار والا څوک لرې دي یار مردان والا لرې دي مړه پرېږده راځي به دلته چې شپې کار کوي او دا زه نه پوهېږم چې ولې داسې وشوه خو کرایه زیاته ده دې په وجه باندې هم څوک هغې ته نشي ټینګېدی که مونږ وګورو بابا خان پخوا به د سټیج ډرامې ډېرې زیاتې کېدې وسایل ډېر نه وو خو سټیج ډرامې بیا هم کېدې اوس خو وسایل هم ډېر زیات شوي دي اداکاران هم ډېر زیات شو هر څه پروفیشنل شو نو څه وجه چې ټیټر ختم شو تھیټر ته دا ده چې دا خو ګورنمنټ دې ته توجه نه ورکوي که نه اوس الحمرا لاهور کې څومره لوی تھیټر دی تھیټر حال دی پکې هغې کې هلته هم ډرامې ډېرې کمې شوې ټیک شوه دلته کې هم ډرامې کېدې دا نه دي مګر دوی پکې دا نور څیزونه شوګانې کوي
نو شوګانو دپاره هغوی بیا هم هغه نه پوره کولی شي، هغه فیس چې هغه کرایه د هغه نه پوره کېږي یا ټیکس نه پوره کېږي، نو بیا دوی سینماګانو کې دا شروع کړو دا کیسې. نو سینماګانو حالونه خو خو د کتو نه دي که نه، او خو صرف ګډا ده او ډرامې دغه ګانې دي او څه نمتون غونته دی. نو بس دا د حکومت مسله ده، زمونږ پکې هېڅ مونږ حاضر یو اني ټایم. دوی دې مونږ ته سبا کرکټر راکړي، مونږ سبا به ورشو، منډې به وو. کرکټر دې راکړي، مونږ ته ښه پیمنټ وکړي، مونږ به بالکل کوو. او بل سټیج ډراما، سټیج او ټي وي ډراما او ریډیو دې کې ستاسو سره خوښې کار په کم یو کې او دا ایکسپیرینس تاسو څنګه شي ګران کار کم یو دی خو هغه په کم یو ګران کار چې دی هغه سټیج دی، ځکه چې هغه لایف پروګرام دی، مخامخ 500,000 کسان ناست دي او ته پرفارم کې او هغې کې غلطي وشي بعض اوقات که نه، نو سټیج ډېر ګران دی. هغې نه پس ریډیو چې دی هغه آسان په دې دی چې هغې کې ته نه یې، ستا صرف آواز دی که نه. وریځې را ستا ته پته چې ګرګون څنګه رالو، ټیمان ګغی او لوی که نه، قدمونه د هغه یو شی ټکوي نو یو سړی راوړ ټک 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 ټک، او میوزیک هغه ساوند افیکټ دی چې هغې باندې تاسو ته ښکاري یاره ډرامه زبردست ده، باران هم دی، طوفان هم دی پکې، ټیک شو که نه. نو دا ټوټل ساوند افیکټ دی په دې کې. بل راشه ټي وي، نو ټي وي هم ګران دی، لیکن دې کې چې کوم وخت کې اول سړی راشي که نه، لکه زه راغلی وم، زه خو لږ بولډنس وم کې، بولډ وم، نو اوله ډرامه کې زه کلیک شوم که نه، لیکن دې کې داسې کسان شته چې هغوی په مطلب څومره ډرامې وکړې خو هغه مطلب کلیک شوي نه دي تر اوسه پورې، پاتې رالل، ایکسټرا کوي کار، کله داسې کله داسې. نو دې کې لږ غونته ایکسپیرینس پکار دی او بولډنس پکار دی، بیا تعلیم هم ضروري دی که نه جي، ایکسپیرینس او تعلیم دواړه. چې استاد ته اوس لکه بدر صاحب دی، الله دې وبخي، نو هغه خو انپړ و که نه، ما سره فلم کولو نو وایي یاره بابا خانه دا څه لیکلي دي، ما ته څه پته ده، زوی رالو هغه وایي ابو دا یې لیکلي دي، نو زما د هغه یو کرکټر چې هغه مونږ وکړو که نه، نو دې کې دا هم ده. نو انپړ سړی چې دی په دې کې لږ پاتې راشي او چې کوم ښه پښتو سالډ پښتو ویلی شي او هغه کې بولډ نه سي او پرفارمر، یعنې دې کې د باډي لینګویج، ستا فوټ ورک، ستا ایکسپریشن، دا څیزونه دي. که دا یې نو بس ټیک ده، اوکې یو آر ایکټر، کار کوه که نه، او که نه هغې کې پاتې رالو نو بیا نه کېږي. او تاسو مختلفو ډایرکټرانو سره مختلف ډایرکټرانو ډرامې کړي، نو ستاسو د خوښې ډایرکټر، ستاسو سره خوښې رایټر چې کوم لیکوال و، کم یو لیکوال ته ډېر خوشحاله دی چې یاره ډایرکټر هم زما ته خوښې دی، لیکوال هم زما ته خوښې دی، هسې خو ډېر تېر شوي په ټي وي کې، ستاسو سره خوښې به کم لیکوالانو ډایرکټرانو؟ چې سکرپټ چې دی که نه هغه کاونټ کېږي. ایکټر ته چې ښه سکرپټ ملاو شي که نه او ډایلاګ ښیي، نو هغه بیا هغې سره لوبې کوي. هغې کې چې کمی بیشي راشي هغه بیا ډایرکټر پوره کوي چې یاره واه بھائی سلطان صاحب دا خو ډېره ښه نه، دا داسې وایه، نو هغه شی کوو، ټیک شوه، شی هماغه دی. خو لیکوال چې کوم لکه اوس ښه لیکوال چې و هغه اعظم صاحب و، الله دې وبخي، بشر صاحب دی، د دې ډرامې مونږ کړي دي که نه، نو دې هغه الفاظ چې دي که نه هغه مونږ ایز پر سکرپټ هغه به مونږ بیانول، هغې مونږ ځان نسو ویلی نه شو. بعضې پروډیوسران داسې دي وایي وایه که نه یار، او خیر دی مړه دا خو د کاڼي کرښه نه ده، وایه چې څه دې ووایي، لیکن نه، لیکوال اخر چې څه لیکلي دي سوچ باندې لیکلي دي، نو دې کې دا فرق دی. باقي دا دی لیکوال ماشاءالله ډېر لیکوال لاړل راله، خو دا زما ډېر خوښ دوه چې کم دی نو پکې دا وتلي نومونه دي دا پکې. ډېر زبردست هغه دی. او ډایرکټرانو کې جي مسعود شاه صاحب که نه جي، نیازي صاحب دی، نیازي صاحب خو داسې دی زموږ یو استاد دی، وخت مو سره ډېر تېر کړی، یو دفتر کې وو، او زیب شاهد صاحب ډېر قابل و، هغه وفات شو. او هم چینل باندې خو تاسو ته پته ده انټرنیشنل خلک دي، ډېر اوچت ډایرکټران دي. بل دا د اکیوپمنټ مسله ده، دا لایټینګ د ورکینګ مسله ده، ټیم ورک مسله ده که نه. اوس زمونږ ای این جي چې دی دا 11 بجې راشي، لاړ شي، مانځه ټایم شو، روټۍ ټایم شو، چای ټایم شو، بریک به والو که نه، داسې. نو انا هم چینل باندې مونږ کار وکړو، نو هغه داسې دی لکه یو ټرین چې روان دی، نان سټاپ کار کېږي، لایټینګ او ایکټینګ او ټیکینګ دا هر څه که نه. نو دې کې لږ ډېر فرق دی. دا سرکاري جاب دی، هغه پرایویټ کې دا اوس ته لګیا یې که نه، ما سره خواري کوې که نه. نو موږ دا غواړو چې ښه یو دغه جوړ شي، ښه انټرویو دي او خلک په دې باندې لږ دغه وکړي، غور وکړي چې یاره بابا خان ښه انټرویو ورکړي ده که نه جي. او دا مسله لکه راځو ستاسو ذاتي ژوند ته، بابا خان واده کله کړی دی او څو ودونه یې کړي دي؟ آیا واده یې په خوښه باندې کړی دی یا د مور په خوښه باندې کړی؟ بچي څونه دي؟ هغې له تاسو ودونه کړي نه دي کړي؟ او اوس د بابا خان ژوند د پخوا نه څنګه دی، څنګه ژوند تېرېږي؟
ما دوه ودونه کړي وو. اول واده زما کور والا کراچۍ وه، هغې نه زما 4 لوڼه او 2 زامن. دا هم یو لویه قرباني ده او تاسو ویورز ته زه دا خواست کوم چې تاسو وګورئ چې داسې خلک هم شته. زه خپل ځان شاملوم په دې کې. د خور مې اولاد نه و، زما زوی وشو، نو هغې وویل لالا، دویم زوی چې مې وشو نو ویل لالا دا به ما ته راکړي. داسې کومه مور ده یار چې خپل د سینې ټوکړه د خپل جګر ټوکړه بل ته حواله کړي، نو په هغې به څه تېرېږي. لیکن ما خپلې ښځې ته ویلې ما نه په دې جاړه مه خفه کېږه مه، هغه هم زما خور ده، هغې ته الله تعالی اولاد نه دی ورکړی. ټیک شوه، دا بچی به د دې ځکه چې هلته کې هغې مټې هم راوړي ده چې زما زوی وشو کور کې. ټیک شوه، خیر هغه زوی هغې واشتو، هغه نن سبا دوبۍ کې دی، د هغه هم سامان دي که نه. نو خو ما سره لږ کټ اف شو، کټ اف په دې شو چې ما خبره چې دیس از پارټ آف لایف. نن سبا حالات، نن سبا خو هغه حساب دی که نه چې هلک دی ماشوم دی لږ د ګلس دی ورکو، هلکه ماسټر خو پلار په ځای ټیچر ته ورکوي پړک هغه ته، هغه وایي چې استاد جي بار راوځي که نه بیا به ګورم در سره. نو ماسټر په خپله یېرېږي چې بار وځم اوس مې وډبوي دا هلکان که نه. نو ماشوم چې دی هغه پاسې او مور په ډزولي په دې ځای، دا څنګه چل دی؟ پلار ته وایي زمړه پلاره خپل کار کوه، وایي ته نه پوهېږې، ته نه پوهېږې، زه یې پوهېم که نه، پلار راته جوړ شو که نه. اوس هغه وخت دی. نو زما 2 زامن دي چې هغوی زما خلاف شول چې یاره بابا تا ولې واده وکړو. لوڼه مې واده کړې، 4 لوڼه یې، ټیک شوه، هغوی خوشحاله دي، هغوی ته پته وه چې د پلار ضرورت دی، که دا پلار مې سبا مري یا ناجوړه شي نو دی به څوک سنبالي، مور مو نشته. زه هغه وایي زما یو مړه شوه که نه مخکې، هغې نه پس دا خبره درته کوم. دا بل واده راځه زمونږ تره دی الله دې وبخښي، هغه وایي نه یار ته واده وکړه که نه بیا به ډېره مسله جوړېږي، او حقیقت هم دی. بهرحال چې ما واده وکړو نو جینکۍ خو خوشحاله شوې لوڼه مې، وایي زه پلار مو خوشحاله دی او الله دې خوشحاله ساتي. اوس هم راسره میلاویږي، راځي کور ته راځي. خو زامن چې دي هغوی خلاف شول که نه. لکه یو زوی مې هغه چې کوم ما مخکینی زوی و هغه ته به ما لیکټوجین هغه پیسې ډېرې ګرانې دي، هغه ډبې اوس شته هم نه، هغه ټایم ډېر ګران و، اوس خو نشته. نو هغه یې ورځ وایي وایي زما سوتېله دغه چې دی رور هغه ته خو ته نیډو ورکړې. نو وایي بچې ډېر افسوس دی، په ټلیفون خبرې کوي، وایي بچې ډېر افسوس دی، یاد ساته تا ته ما هغه پیدا کړي چې هغه اوس شته هم نه پاکستان کې، او دوبۍ کې پیدا شوی و، هلته مې درته اخیستې وي، پاکستان کې کویټه کې مې درته اخیستې وي، اورې او ته دومره دغه شوې. بس دغه هلک مانه کټ اف شو. اوس لږ لږ شاید الله دې ورته لږ ورته هدایت ورکړي، شاید که واپس راشي. ډېر ښه پوسټ باندې دی، خپل یو هغه کال سنټر یې کولاو کړی دوبۍ کې، ښه فرش دی، ښه دغه واده یې نه دی کړی. نو بس هغه کله وجاړي او کله وخاندي. نو ما یې خندا اخېده او جاړم، خیر دی، ژوند زما هم تېرېږي، تېر شو او ستا به هم تېر شي، الله دې ښه تېر کړي. نو زه دعا کوم او زه هر یو ماشوم ته، هر یو بچي ته دا خواست کوم چې د مور پلار غونته هستي سب سے پہلے ماں، ټولو کې اول مور ده چې دا هستي په دنیا کې نشته. د دې خدمت کوه نو تا ته به ډېر څه میلاویږي. پلار مخکې مه ودرېږه یار، مونږ خپل پلار ته ودرېدی نه شو چې که تر څو پورې به هغه ولاړو مونږ هم باسې ولاړو سټینډ بای، کتی مو ورته نه شو. او اوس سبا خو دا دی چې زامن راته ودرېږي، پوه شو. نو هغه وخت سره خبرې دي. نو زما دغه ټوټل فیملی وه. باقي اوس هم مانه خلک تپوس کوي یار ستاسو فیملی کې څوک ایکټینګ ما نه، صرف زه یم، بس زما فیملی کې داسې نشته. دویم واده چې موږ د ماشومان تاسو بیا څو دي؟ جی د هغې ماشومان ما سره صرف یو ماشوم دی، ماشومان نشته، یو ماشوم دی. هغه نن سبا ولی خان دغه کې دی یونیورسټۍ کې مردان کې او بي ایس کوي. او اوس دا سهار بایک باندې لاړو او اوس به راشي غرمې ټایم. بس دغه دا یو هغه بوډۍ مې ښایستې ده چترال ده، هغه هم راسره ده. او شکر الحمدلله یار، شکر کوم د الله تعالی هر څنګه چې دی کار شته او که نشته، خو الله ته سوال کو چې یا الله زمونږ د وطن ته، زمونږ د مسلمانانو ته خیر پېښ کړي. ډېر بدال دی عرفان خان، ډېر بدال دی. او تاسو ته هم دا دعا کوم چې بس خپل خیال ساتئ، حالات ډېر خرابېږي ورځ پر ورځ، الله دې وکړي دا حالات ټیک شي، نو بیا به نوره خوشحالي راشي. په دې 80 کالو کې ما خو خوشحالي ونه لیده. بابا خان دا راته ووایه چې زمونږ اداکاران چې کم ټایم کې یو عروج کې وو، څنګه بابا خان په هغه ټایم کې به چې کتو په هر ډرامه کې بابا خان به په هر سیټ باندې به موجود و،
چې کم ټایم کې زموږ د پښتنو اداکاران فنکاران په یو عروج کې وي نو هغه ټایم کې دې ته سم نه ښکاري. اوس په دې اخري دور کې هغې بیا وایي چې یاره موږ چې را څومره خدمت کوو په یخ پیمانه یو او بیا اخري سټیج داسې شي چې د علاج دپاره پیسې نه وي د هغه لپاره بیا چاندې کېږي. نو آیا دا ولې کېږي چې هغه وخت کې دې خپل ځان نه وي پېژندلی که نه؟ اوس که موږ وګورو د اردو اداکارانو ته د هغې څه ناڅه بزنس وي. زموږ د پښتنو اداکارانو ځان له په وخت باندې څه کاروبار نه دی روان کړی، ولې چې کم دی دې اخر کې چاندو ته کښېني؟ آیا بابا خان هم پر خپل فن باندې ستومانه دی؟ نه جي داسې نه ده. دې کې دوه څیزونه دي. یو هغه آرټسټ دی چې هغه عیاش ټایپ دی، هغه کار کوي عیاشۍ دپاره، اخره اسکا شاته نه ګوري چې د کور نه چې راوتم دې کې هم څوک شته او که نشته. هغه ته ځان ښکاري چې بس زه یم که نه کالر مې ناست دی ګاډی دی راسره ځمه ټیک وکړم پیسې واچوم بینک دی بیلنس دی دا دی هغه دی خدا شو. بل هغه اداکاران لکه مونږ ته افتخار قیصر صاحب و څومره ښه آرټسټ بولو که نه بولو ښه اداکار و لیکوال هم و. لاړو نو چې مرګ په ټایم باندې هغه ته بیډ هم میلاو نه شو، سیول هسپتال کې پروت و. او مزې خبره دا ده چې اخري کې دا خلک راشي. ما جمیل قزلباش و نو اخري کې ورته سیکرټري رالو چې بھائی دې ته علاج فري. نو هلکه هغه خو لاړه اوس پسې او چې مړ شو نو زمونږ ټوټل قیمت ډېر ښه لوی دا امین ګنډاپور صاحب دی زمونږ وزیر اعلی دی که نه الله مکه مرګ خو شته هغې نه انکار نشته. سبا زه مړ کېږم اوه هلکه دا بابا خان خو ډېر ښه اکټر و یار ورکوي 2 لکه روپۍ. زما ټوټل دا قیمت دی. زه د 2 لکو روپو سړی یم. دا دومره محنت او دا دومره خواري چې ما وکړه د عوام دپاره د خلکو دپاره نو دې 2 لکو دپاره نو دا ډېر د شرم خبره ده. خو څه کولی شو؟ موږ هېڅ نشو کولی. بس هغوی په خولې مطالعه لګولې ده ناست دي. نو موږ سیاست کې دخل کوو نه پوهېږو چې دوی ته پکار ده چې دوی موږ ته وګوري. اوس هم وګوري، اوس هم وخت دی. زه یم زه اوس اولډ شوم، دوی ته اوس هم پکار ده چې یاره بابا خان خو دا دی 80 کالونو ته ورسېدو یار 85 ته ورسېدو د ورکوي مړی و 10 لکه روپۍ ورکوي 20 لکه چې دی څه کاروبار وکړي. نه دا څیز نشته که نه. په خپله به خوري په خپله جیب ته اچوي یا به یار دوست ته ورکړي عیاشۍ دپاره. لیکن نو زموږ آرټسټانو کې دغه دي چې سم آرټسټان چې شاته کتلي دي لږ ډېر نو هغوی لږ سیوینګ کړی دی. او چې کوم آرټسټو لکه زما خو لونه وې ودونه مې کړه او څه ډېر څه نو زه ماینس ته رالم. بیا نیازي صاحب دی الله خوشحاله ساتي استاد دی زموږ بیا رالم بیا لږ ډېر دغه شو کچن پکوان روان دی که نه. نو بس دغه حال احوال دی. نو څه بابا خان اوس ژوند څنګه دی؟ شکر الحمدلله د الله تعالی ډېر لوی احسان دی. هغه رازق دی او هغوی که نه ان الله مع صابرین. موږ صبر کوو چې خیر دی نن ورځ تېره شوه سبا به راشي ښه ورځ به راشي. هغه وایي هر رات کے بعد صبح ضرور ہے. یو خو هغه خبره ده چې رات کو میں نے کھانا کھایا اور میں سو گیا. اردو خو ښه پوهېږي. رات کو میں نے کھانا کھایا اور میں سو گیا. صبح جب آنکھ کھلی تو 80 برس بیت چکے تھے. اب اگر ان 80 برسوں کے نشیب و فراز میں پھر بیان کروں تو 80 برس اور چاہیے. تو اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے. خبر میں جانا ہے تو ابھی بھی میں گورنمنٹ سے اور تمام دوستوں سے یہ خواہش کرتا ہوں کہ یار ایک ہو جاؤ کچھ کر لو. ہم تو آئے چلے کہ چلو آپ کے اولاد کیا کام آئے گا، آپ کی جو آنے والی نسل ہے ان کے لیے کچھ کر دو. ہم چاہیں کہ وہی جیسے پہلے ہم میسیج کنوے کرتے تھے دوسروں کو میسیج دیتے تھے اچھا پیغام دیتے تھے. کوشش یہ کریں کہ اب پیغام اچھے سے اچھا ہو. آپ دیکھیے دنیا کس حال پہ وزیر اعظم نے خود بیان دیا ہے. یہ جب عمران خان آیا تو اس ٹائم پہ یہ میں آپ کو بتا دوں دا خبر نوٹ کئی تاسو ټول تلے گیا. اغوی آئس ایک ایسا نشہ ہے جو یونیورسٹیوں سے نکل کے اسکول تک آ گیا ہے. ماشومان امس کی او دغه ماشومان چې دي دغه بیا غلای کوي ډاکې وي شوکې کوي که نه څه کارونه کوي نو تباهي کوي. نو کور هم تباه شي هغه اولاد هم تباه شي هغه مور پلار هم پریشان شي ډېر خراب حالات جوړ شي. نو د خدای دپاره خپل اولاد باندې خیال کوئ په خپل هم خیال کوئ که نه ګورئ چې مخکې کنده ده نو ټوپواري چې کنده ته ګورځي دا څیزونه خیال کوئ. بس زما آخري دعا ده او آخري میسیج هم دغه دی چې بس ټولو نه مرګ هېر شوی دی. قبر ته لاړ شي انا لله و انا الیه راجعون راغلی نو ختم. نه تلل دي سیکنډ بعد 100 بعد ته به ځې
نو هغه یاد ساتئ هغې نه هغه تاسو هېر کړی دی نو دا د الله دپاره دا هېره پرېږدئ یېرېږئ مه د الله عبادت کوئ الله نه غواړئ او خپل یو زموږ د ګورمنټ دپاره زموږ د پاکستان دپاره الله تعالی موږ ته څومره ښایسته ملک راکړی دی یار چې زرخیز علاقه ده ته د آرټسټانو خبره کوې دلته د زمرد او د سرو زرو او د سپینو زرو کمی نشته د اوبو کمی نشته د ګیس کمی نشته څه کمی دی خو اوس راشه نو اوس راشه چې په ګیس باندې هم فکس لګولی دی په بجلی باندې هم ټیکسونه ولګېدل غریب سړی به څه کوي نو دې نه دا بیا غریب سړی خیرې کوي نو د دې نه بهتره دا ده چې د مشرانو ته مې چې د الله دپاره خدای رسول دپاره لږ راشي په خپل ځای باندې لږ اسلام جوړ کړي ښې طریقې چې غریبان هم خوشحاله شي د دې اولاد هم خوشحاله شي بس دغه زما یو دغه دی نو بس اخري یو دوه خبرې در لزو داسې یو کردار چې بابا خان وایي چې یاره در رانه پاتې شوی دی او دا زما ارمان دی چې دا کردار وکړم داسې کردار شته نه جي داسې کردار نشته فلحال فلمونه هم څو کړي دي فلمونه ما تقریبا 14 کې 15 فلمونه کړي دي زیات نه دي پښتو یو داسې ډایلاګ چې تاسو ته په ټول عمر کې ستاسو نه هېرېږي تاسو په خپله باندې خوښ وي او اوس هم چې هغه تاسو ته هغه ډایلاګ رایاد شي یا مکالمه رایي تاسو جذباتي شي او که دغه ډایلاګ موږ سره شریک کړو ګورې جي دا فلم اخر زړه دی که نه یو فلم دی تاسو وګورئ او ډېر ښه فلم دی زما هم خوښ دی هغې حالکې زما کرکټر دی یو داسې نوکر کرکټر دی چې هغه هلکان ما پاللي دي د خان د مرګ نه بس زه یم د هغې پلار هغه تاسو وګورئ هغې کې چې کوم کیمره پین کېږي که نه شروع کې نو دا لیکوال مړ شو غریب د شیخ خیشکو نو ما ته وایي بابا خانه ولې ته ځې ما یار به زما کار ختم پیک اپ لږ یو شعر راته ووایه همدې فلم کې ما څه شعر دی وایي ګورې دا کیمره پین کېږي که نه نو دا پیننګ چې دی بلکل سموت روان دی خو دې کې یو شعر ورته ووایه ما څه دي نو هغې کې ما شعر ووایي لکه د غره په شان درانه غمونه هم وړې شي خدای په لږ څه خفه کېږي اخر زړه دی که نه نو داسې شعرونه وشي هغې نه باقي ډایلاګ چې دي ډایلاګ خو موږ ډېر کړي دي او زما یو خبره یاده ده صرف د بیس په حواله چې بیس اواز څنګه دغه کېږي یو فلم ډرامه و اعتبار زیب شاهي صاحب د خدای وبخښي هغه کویټه کې نو ما سره یو اداکار و چې تاسو به پیژنئ علي آغا هغه دا کرایم رپورټر چې دا کرایم باندې یو دغه راځي اعتدار کیجیے او ویل ډریس سړی دی دا ما سره زما دغه پاتې رائٹ ہینڈ نو موږ ته به زیب شاهي صاحب وایي بھائی آج آپ نے بیس میں بولنا ہے ګور چې ستاسو څومره بیس دی اوس موږ ته خو نه ده پاتې څه دي خیر داسې ناست نو ډایلاګ دا داسې روشن دی هغه داسې ناست دی सोच लो रोशन दुश्मन की तरफ से किसी न किसी रिवाल्वर में तुम्हारे नाम की गोली भी हो सकती है हो ही नहीं बस ऐसे गोली अब तो बनी नहीं जो रोशन के ऊपर चले ये एकदम कट शो अवल तक जेब सब दोनों ऊपर आ जाओ चिंबर लाड़ू लगा हो फुल साउंड हो अगर दुम गट गट देखू ना का ना डेढ़ लोई लोई देखते ना स्पीकर्स यार आ गई 10 वाइब्रेशन को सोच लो रोशन दुश्मन की तरफ से तुम्हारी पर भी गोली دا کنه داسې نو دغه باقي आवाज دا ډایلاګ مونږ لاوډم کړی دي ثبوتم کړی دي جړام کړی دي کم داسې کریکټر چې زمانه دې کړي کلندر زو ما ډرایور زما ایس پی زو ما ای جی پولیس زما میجر عزیز بټي شهید کې برګیډیر ګپتا فرام انډیا یو وزیرلا کریکټر هم تاسو کړو د سلیم کړو بالکل مې کړی نو دا ټول کریکټر دی ایون چې چمیار یار موچی کریکټر مې کړی دی چمیار څنګه ګنډیا خپو کې ونیسي هلته به زه ناست وم هغه ته مې کتل ابزرویشن یې کنه چې یار دا نو بالکل هغه شو نو مونږ تر اوسه پورې داسې کرکټر جړه خندا هر قسم او بعضې خلک زما خندا خوښوي بعضې خلک زما جړه خوښوي بعضې خلک نو دا دنیا د اوس روانه ده دغسې اخري پیغام مردان کتونکو ته بس اخري پیغام دغه دی چې مخکې به دا زمونږ بچي دي زمونږ پړه لیکه جنریشن چې دی دی به م وایي چې یاره مونږ فلانې هلک ډرامې شوقین دی فلانې هلک نو زمونږ حال تاسو په مخ کې دی بچې کوشش کوئ چې ښه تعلیم او ښه هنر دا یو آخري سوال درته جواب درکوم چې زما یو بل کار دی چې زه آرټسټ هم یم پینټینګ آرټسټ پورټریټ جوړوم سینریز جوړوم چې ما سره ډرامه نه نو هغه جوړوم
نو زه یاره په هغې باندې توړه خو راځي که نه ټیک شوه نو ښه کار کول ښه پړهی کول دا ستاسو فرض دی او دا ډرامې او دا څیزونه دي دا فار د ټایم بینګ فرضي شی دی نن شته سبا نشته بیا به څه کوو نو دا شی پرېږدئ ما ته ډېر ارکان راځي زه نه بچې په خپل اول تعلیم پوره کړه جاب باندې جاب نه پس بیا پارت ټایم کوه که نه میدان دی کلاو میدان دی راځه او علاج دی آزاد تو رہے تیرا هېڅ مسله نشته لیکن نه او بله دا ده چې آخري پیغام دا وایم چې ټولو کې فرسټ آف آل فرسټ پرایورټي دا ده چې تاسو د خپلې مور او د پلار دا څه ووایم چې دا هستیانې بیا نشته دا ستاسو په سر یو ډېر لوی سوری دی سایه ډېر لوی یو تاسو دپاره یو د ژوند یو حصه ده چې هغه تاسو د دې د سوري لاندې تېروئ او چې دا لاړل که نه نو بس بیا هېڅ نشته بیا دنیا دا ټغرې دي او تاسو به یې بیا تاسو څوک تپوس کوئ نو د دې خیال ساتئ مور پلار خدمت ضرور کوئ خپل لمونځ اودس کوئ الله ته دا سوال کوئ چې زمونږ دا وطن چې دا ټایم په کوم کرایسس کې روان دی او څومره تکلیفات په دې غریبانو تېرېږي نو الله دې په دې رحم وکړي او الله دې دوی ته توفیق ورکړي د مشرانو ته چې دا کرپشن ختم کړي او صحیح راه راست باندې راشي صراط المستقیم باندې راشي ستاسو ډېره مننه عرفان خان او تھینک یو ونس اگین ډېره مننه تاسو هم ډېر زیاته مننه چې په دومره لنډ تنګ وخت کې تاسو هم دا ټایم راکړو الله یې تاسو ډېر زیات آمین که مو کوه بیا به چېرته راسې کینو که خیر تاسو موږ ته ژوندي لري خدای آمین آمین زه ګرانو قدرمنو کتونکو دا بابا خان چې تاسو ډېرې خوندورې خبرې اورېدې دې کې اوس هم ډېرې خبرې زموږ نه پاتې شو انشاءالله کوشش به کوو چې دې سره یو ځلې بیا هم کینو او تاسو چې کومې غوښتنې وي هغه ته بیا هم وکړو اوس که ټایم اجازت نه راکوي او راځو دا پروګرام موږ پای ته ورسوو دې ټایم کې ما عرفان الله او کیمرامین کامران احمد او محمد بلال راکړي اجازت د لوی الله په امان